السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو پیپال اکاونټ جوړ کړو په افغانستان کې. نو زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوله چې په افغانستان کې آیا اوس هم پیپال اکاونټ جوړیږي او که جوړیږي نو سر قسم جوړیږي. دغه طریقې موږ ته وښایم. نو ګران ملګرو راځم دغه طریقه درته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګالۍ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. نو ګرانو ملګرو راځم تاسو ته وایم چې په افغانستان کې پیپال جوړیږي او که نه. ملګرو په افغانستان کې پیپال بالکل جوړیږي، خو په افغانستان پکې اویلیبل نه دی. افغانستان او پاکستان پکې یعنی شتون نه لري. تاسو که په افغانستان کې یا پاکستان کې جوړوئ نو تاسو باید د بل چا په لمبر باندې جوړ کړئ، هغه چا لمبر باندې چې هغه خارج ملکونو کې وي، یعنی هغه ملکونو کې وي چې هلته پیپال اکاونټ اویلیبل وي یعنی کار کوي. نو راځم تاسو ته نن د اکاونټ جوړولو طریقې درښیم او نور همدغسې زموږ چینل تعقیب کړئ. د پیپال اړوند ویډیوګانې نور هم تاسو لپاره جوړوم په دې خاطر چې ویډیو اوږده نه شي. راځو د ویډیو په طرف. نو تاسو به خپل براوزر خلاص کړئ، خپل موبایل کې چې تاسو هر براوزر وي. زه دغه براوزر خلاصوم. نو دغه براوزر باندې مې چې کلیک وکړو ګرانو ملګرو، تاسو دلته فقط پیپال ولیکئ، نور هېڅ هم مه لیکئ، دلته پیپال ولیکئ. پیپال بس پیپال تیار ما لیکلی ګران ملګرو، په دې به تاسو کلیک وکئ نو تاسو ته د پیپال رسمي صفحه دلته راځي. تاسو کتلی شئ ګران ملګرو، دا د پیپال رسمي صفحه ده. تاسو دغه ځین هم کتلی شئ چې دلاندې لیکلي چې www.paypal.com. په دې به تاسو کلیک وکئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو د دې صفحه تاسو ته داسې راځي ګران ملګرو. نو تاسو به څه وکئ، ساین اپ باندې به کلیک وکئ. تاسو اکاونټ جوړوئ ګران ملګرو، که چېرته تاسو اکاونټ لرئ نو تاسو بیا لوګین باندې کلیک کوئ. دلته دوه اپشنه لري ګران ملګرو، یو چې دی پرسونل دی او بل بزنس دی. تاسو ځان لپاره جوړوئ، کېدای شي کوم اپلیکیشن نه پیسې غواړئ، که کوم تاسو ته څوک پیسې ولګي یا تاسو چاته پیسې لګي نو دا پرسونل دی. او که بزنس جوړوئ نو بزنس کې به نورې معلومات اضافه معلومات هم غواړي. نو زه غواړم پرسونل جوړ کړم. تیار پرسونل وګورئ، تاسو ماته سلیکټ شوی دی، انتخاب شوی. نو زه لاندې په ګیټ سټارټ باندې کلیک کوم. تاسو کتلی شئ دا ګیټ سټارټ، په دې به تاسو کلیک وکئ. نو ګران ملګرو دلته مانه وایي چې تاسو کوم ملک کې ژوند کوئ، د هغې کنټري ریژن یعنی هغه همغه دین او اسلام او دغه شیان یې ښیي. مثلا چې کوم ملک کې زه راځم دلته افغانستان او پاکستان ګران ملګرو تاسو ګورئ چې پکې بیخي نشته. نو زه راځم دلته چې د یونایټډ عربي امارات دا انتخابوم او بیا هم په ګیټ سټارټ باندې کلیک کوم. نو دلته ماته د یونایټډ عربي امارات لمبر غواړي ګران ملګرو. تاسو به هم د هر چا لمبر چې ورکوئ چې هغه دغه ځایونو کې چې ما انتخاب کړه نو هغه هر ملک چې اویلیبل و تاسو هلته بیرغونه وکتل نو همغه هر ملک کې چې تاسو ملګری دوست ورور پلار څوک نو د هغې په لمبر به یې جوړ کړئ. زه غواړم په دې لمبر یې جوړ کړم. ما سره دلته لمبر شته، زه دا دلته لیکم. نو ګرانو ملګرو کله چې تاسو لمبر ولیکئ نو په نیکسټ باندې به کلیک وکئ. دلته هغه لمبر ته کوډ ورځي ګرانو ملګرو. زه دغه لمبر والا ته میسج کوم چې تر څو ماته کوډ ولیږي. نو راځم ګرانو ملګرو دغه کوډ ما دلته وارد کړه. نو تاسو به ورته لږ صبر وکئ. دلته اوس ګرانو ملګرو ستاسو پروسه شروع کیږي. تاسو کوم ایمیل ادرس غواړئ همغه ایمیل ادرس به تاسو انتخاب کړئ. کله چې تاسو ایمیل ادرس انتخاب کړئ ګران ملګرو نو ستاسو عکس هم راځي. نو تاسو دلته خپل پیپال اکاونټ ته نوم ورکوئ. زه نوم ورکوم مثلا سمیع الله او لاندې لاست نیم کې صافی ورکوم، سمیع الله صافی. دلته مانه کوډ غواړي ګران ملګرو، تاسو باید خپل کوډ ورکئ. نو زه کوډ هم ورکوم.
نو ما ګرانو ملګرو کوډ هم ورکړه. تاسو چې کله کوډ ورکړو نوم هم ورکړو نو تاسو به دا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو ګرانو ملګرو بیا دلته تاسو ته راځي چې ستاسو تذکیره او ستاسو د پیدایښت ورځ او دغه تاسو نه غواړي. زه دلته ورکوم، تاسو هم خپل پیدایښت ورځ او دغه ورکوئ. دا زما پیدایښت ورځ مې ورکړه. تاسو به دلته آی ډي نمبر به ورکړئ ګرانو ملګرو. آی ډي نمبر هم زه ورکوم. کله چې مو خپل معلومات ورکړو ګران دوستان نو تاسو دا لاندې ټیک مارک هم آن کړئ او دا دویم ټیک مارک هم به اګری ان کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په هغې کلیک وکړو ګرانو دوستانو نو تاسو ته دغسې صفحه راځي چې what do you want to try first، پیسې لیږي، شاپینګ کې څه کې، نو تاسو به ناٹ نو باندې کلیک وکړئ. صبر ورته کوو تر څو موږ ته بله صفحه راشي. دلته موږ ته وایي ګرانو ملګرو تاسو کوم لینک کارت کوئ، مثلا خپل ماسټر کارت ورسره لینک کوئ، خپل مثلا ویزا کارت ورته ویل کېږي او دغه نور ډیبټ کارت هر کارت چې تاسو ورسره لینک کوئ نو تاسو لینک کولی هم شئ. خو زه فی الحال نه لینک کوم، ناٹ نو باندې کلیک کوم. نو ګرانو ملګرو تاسو کتلی شئ چې زموږ پیپال اکاونټ په مکمل ډول سره جوړ شو او دغلته تاسو ګورئ چې پیسې هم SSD دي، مثلا USD دي وبخئ او تاسو کولی شئ چې مثلا چا تاسو ته څوک پیسې هم په دې ولیږي او تاسو هم چاته پیسې هم ولګئ. دا د پیپال جوړولو طریقه چې ډېره په اسانۍ او ساده طریقې سره ماته ته جوړ کړو ګران ملګرو. دې کې نورې خبرې هم شته خو هغه ویډیو اوږدېږي، نو تاسو که کوم مشکل لرئ په اکاونټ جوړولو کې نو ماته میسج وکړئ ګرانو ملګرو. میسج وبخئ موږ ته په دغه کې وکړئ، په کمنټ کې موږ ته خپل میسج ولیکئ چې تاسو څه میسج لرئ، موږ ته مثلا څه مشکل لرئ نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. نو د نن ورځې ویډیو همدومره وه ګرانو ملګرو. خدای دې وکړي چې یو څه م ترې یاد کړي وي او کوم مشکل بیا هم وایم چې تاسو موږ ته په کمنټ کې ووایئ نو انشاءالله موږ به تاسو ته جواب درکړو. نو تر بلې ویډیو تاسو ته ښې چارې غواړم. د الله په امان.